د فلم په شروع کې موږ یو فیملی ګورو چې چکر ته راغلي وي. په دغه فیملی کې څلور کسان وي، ښځو خاوند وي او یوه جینۍ او د هغې ورکوټی رور او د دغه ماشوم نوم اولی وي. د اولی خور خپل پلار ته راځي او هغه د شپې لپاره روټۍ تیاروي. خو کله چې دوی روټۍ خوري دوی خپلو کې کیني او لږې ډېرې خبرې کوي او هغې نه پس خپل ټینټونو ته ځي او دوی ویده کېږي. بل سهار د اولی مور پلار دغه په چکر باندې چېرته بوځي او دغه جینۍ ته هم وایي چې ته موږ سره راځه، خو دا جینۍ دې نه انکار کوي او ته وایي چې زه به دلته پاتې شم. خو څنګه چې دا ښځه او خاوند هلته نه روانېږي، دغه جینۍ ورته وایي لږ ودرېږي او دې نه یو عکس والي او هغې نه پس دې لاړ شي. او کله چې دا ښځه او خاوند هلته نه لاړ شي، دغه جینۍ یو ځل کې یوازې ناسته وي. دا اچانک هلته کې څه اوازونه اوري او داسې معلومېږي چې هلته کې څوک راغو. دغه جینۍ اخوا او دېخوا نظر اچوي او دا ویریږي او دا بیا خپل ګاډي ته راځي او هغې کې کښېني. خو لږ ساعت پس دا جینۍ په خپل ګاډي کې ویده شي او هغې پسې دلته کې یو ګاډی راځي او دغه ګاډي نه یو سړی بهر وځي، له هغې نوم جرمن وي. او دغه سړي سره یو بل سړی هم راغلی وي چې هغه هم د ګاډي نه بهر وځي او د دغه سړي نوم چوک وي. دغه جینۍ په خپل ګاډي کې ویده وي او دوی دواړه هلته کې راځي او دا ګوري. جرمن خپل ملګري ته وایي چې راځه دغه جینۍ هلته نوچتو او خپل ګاډي کې اچو او کور ته یې وړو. چوک ورته وایي چې تا تېر ځل هم داسې کړي وو، په کوم باندې چې ته جیل ته هم تللی وې. خو جرمن ورته وایي چې په هغه کار باندې ډېر زیات شرمنده یم، خو هغې نه ما ډېر څه زده کړي دي. خو جرمن ورته وایي که ته ما سره په دغه کار کې نه مګر کېږي نو دا کار زه اوس یوازې کومه. خو چوک هم د دې خبره واوري او دې نه پسه دوی له هغه جینۍ ټینټ ته ځي او دغه معلومات کوي چې دغه جینۍ سره نور څوک دي. دغه جینۍ اوس د خوب نه راپاڅېږي او دا هلته کې هغه سړی وګوري چې کومه ډېره ویرېږي او ته وایي چې زما د ګاډي نه وروسته لاړ شه، په کوم باندې چې دغه سړی همداسې وکړي. خو دا سړی یو ځل بیا د ګاډي نږدې راشي، په کوم باندې چې دغه جینۍ ګاډي هرنډ ووهي. د دغه ګاډي هرنډ جرمن هم واوري او د دغه جینۍ مور پلار هم واوري. جرمن هلته کې دغه پوه شي چې دا جینۍ اوس راپاڅېده او ځکه دا هغه ګاډي ته ځان رارسوي او د دغه جینۍ پلار هم واپس راځي او خپل لور ګوري. جرمن ځي او بیا د خپل ګاډي نه ټوپک راخلي او دغه جینۍ ته یې نیسي او ته وایي چې بهر ته راوځه او دغه جینۍ ویرېږي او د ګاډي نه بهر ته راشي. خو د دې جینۍ پلار هم هلته کې په منډه راشي او دا خلک یې ووهي او هلته کې بېهوشه کړي او دغه ښځه هم خپل ورکوټی زوی په ټینټ کې بریدي او دلته کې راځي او دغه خلکو سره جنګ کوي. خو دغه جینۍ د دغه موقع فایده اوچتوي او دوی نه ځان خلاصوي او هلته نه لاړ شي او وتښتېږي. جرمن په اسمان کې وډه ځوکي او دغه جینۍ ویرېږي او ځي په ځي ودرېږي او بیا د دې مور ته ټوپک ونیسي او ورته وایي که وتښتېدې نو زه به ستا مور دلته کې مړه کړم. او بیا دا دواړه د دغه دریو کسانو لاسونه تړي او هلته نه یې بوځي. بیا د دغه جینۍ موبایل اخلي او په هغې کې دغه ټول عکسونه ګوري او په دغه عکسونو کې دا هغه ورکوټی ماشوم هم وګوري او دا اوس پوه شي چې دغه فیملۍ سره ورکوټی ماشوم هم راغلی دی. چوک بیا دغه عکس جرمن ته هم ښایي او جرمن بیا د دغه مور نه تپوس کوي چې دا ماشوم چېرته دی. خو دغه ښځه دغه ماشوم ښوولو نه انکار کوي. دې دواړه دا ټوله فیملي ډېره زیاته یېروي او بیا یې هلته کې یوازې تړي. جرمن راځي او د دې سړي له سر نه پاسه یو ډبې ایږدي او بیا چوک ته وایي چې خپله نشانه په دې معنې پخه کړه. خو دغه سړی ډېر زیات یېرېږي او رپېږي او هغه ډبې د دې سر نه غورځېږي. خو جرمن دغه ډبې راخلي او یو ځل بیا د دې سړي سر له پاسه ایږدي او چوک ته وایي چې نشانه یو ځل بیا ولګه. خو دا سړی اوس هم ډېر یېرېږي او دغه ډبې بیا غورځېږي. خو چوک ته ډېر زیاته غوسه ورشي او دغه سړی په مخ باندې ولي او هغه مړ کړي. او بیا دې دواړه یو ځل بیا د دغه جینۍ مور سره هم دغه شانتې کوي او هغې د سر له پاسه هم هغه ډبې ایږدي. خو دې پیره جرمن دې باندې نشانه لګوي او دغه شانتې بیا دې هغه ښځه هم مړه کړي او سره هغه جینۍ هم هلته کې ولي او مړېږي او بیا هغه ټینټ ته راځي او هغه ماشوم رانیسي. خو دغه ماشوم د ټینټ نه وتی وي او په ژړا وي او ځنګل ته راغلی وي. 3 ورځې پس موږ ښځه او خاوند ګورو چې همدغه ځای ته راغلي وي. دوی ګوري چې دغه ځای ډېر زیات ښایسته دی او دوی ډېر زیات خوشحاله وي. دوی د هولي ټینټ سره ډېر زیات نږدې ولاړ وي او لږ ساعت پس دوی هم هلته کې خپل ټینټ جوړ کړي. اصل کې دې دواړو اوس واده کړي وي او دغه لپاره دوی دلته کې راغلي وي او د دغه جینۍ نوم سیم وي. سیم یو ورځ یوازې هلته کې ناسته وي. سیم بیا هلته کې هغه ټینټ ته ګوري چې دلته کې هم یو فیملي ده او لږ ساعت پس به دغه خلک خپل ټینټ ته راشي. خو دې غریبي ته څه پته ده چې دغه ټوله فیملي خو چامړه کا او لاړو. د سیم خاوند هلته کې لږ غونې کې لرګي راغونډوي او ووټ لګوي. خو دا هلته کې یو د ماشوم ټوپۍ ګوري چې پرته وي. خو بیا چې څنګه مخامخ شي دې دواړه هلته کې ور ولګوي او خپلو کې خبرې کوي. بل سهار چې څنګه سیم پاسي نو دا هلته کې یو ځل بیا ټینټ ګوري او دغه فکر کوي چې دغه خلک به بېګا راغلي وي او دغه معلومات کولو لپاره دغه ټینټ ته راځي. سیم چې کله ټینټ کې دننه ګوري نو دا خپل خاوند ته هم اواز کوي
او دغه ټرین چې کله کلاو کوي نو خپل خاوند ته وایي چې دلته کې ضرور څه حادثه شوې ده ځکه خو دلته کې څوک نشته دی ولې چې دغه خیمه کې سامان ډېر زیات ګډوډ پروت وي او دوی غواړي چې اوس دوی پولیس ته ټلیفون وکړي خو دوی د ګاډي یو ټیر پنچر وي او بیا د سیم خاوند وي او هغه ټیر هلته کې بدلوي خو بیا د هلته کې د سیم چغې اوري او دا ګاډي پرېږدي او هلته کې منډه کوي سیم هلته کې خپل خاوند ته اولي ښایي چې کوم په ځمکه باندې پروت وي او له هغې حالات هم ډېر زیات خراب وي سیم چې کله دغه چې کوي چې دا ماشوم ژوندی دی او کمانډو دوی ته پته لګي چې دا اوس ژوندی دی او دا بیا اولي په غېږ کې اخلي او هلته نه وځي او دوی دواړه بیا دغه فیصله کوي چې تلونه پیله دغه ماشوم مور پلار هم وګوري او راپیدا یې کړي او څنګه چې دا دواړه هلته نه ورته ولاوي دا هلته کې ګوري چې چوک راشي او چوک ته وایي چې راشه دغه ماشوم وګوره ولې چې دوی دغه ماشوم په ګاډي کې ایښولی وي او چوک ته وایي چې ته زموږ مدد وکړه چې موږ دغه ماشوم زر تر زر هسپتال ته ویسو چوک ته وایي چې تاسو دواړه فکر مه کوئ دغه ماشوم مور پلار به دلته چېرته کې ناست وي او یا به څه مصیبت کې وي او موږ ته پکار دی چې دغه ماشوم مور پلار زر تر زر راپیدا کړو خو دغه سړی ورته وایي چې دغه ماشوم مور پلار که په مشکل کې وي نو موږ ته پکار دی چې د هغې مدد وکړو چوک ځي او د خپل ګاډي نه ټوپک راخلي او بیا د سیم خاوند او چوک هلته نه ځي او دوی دواړو پسې ګرځي سیم هلته کې ایساره شي چې دغه ماشوم خیال وساتي سیم بیا راځي او هغه ګاډي کې کیني دا هلته کې یو چاقو هم ګوري سیم ګوري چې هغه ماشوم په ګاډي کې ډېر په ارامه ودرې چوک بیا د سیم خاوند مکه ځي ته راولي کوم ځای کې چې دي هغه خلک مړه کړي وي خو چوک دلته کې ګوري چې هغه ښځه هلته نه غیبه شوې وي په کومه ډېر زیات ویرېږي او پریشانه شي او دا فکر کوي چې هغه جنۍ که دلته نشته نو دې مطلب دی چې هغه اوس هم ژوندی ده خو د سیم خاوند یې ته وایي چې موږ ته پکار چې موږ زر تر زر دلته نه لاړ شو او پولیس را خبر کړو چې دوی راشي خو چوک ورته وایي چې دغه ماشوم مور ژوندی ده او موږ ته پکار ده چې پیله هغه راپیدا کړو او بیا دوی هغې پسې ګرځي خو ډېر زر دوی هلته کې هغه ښځه راپیدا کړي کومه چې اوس هم ژوندی وي او هغې کې ساګانې وي خو چوک بیا په دغه ښځه باندې ډز وکړي او هغه مړه کړي خو دغه سړی چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات ویرېږي خو چوک ورته وایي چې دا څه ما خو ویلې چې ته به ډېر بهادر سړی خو ته خو ویرېدې د سیم خاوند ډېر زیات ویرېږي او دې نه تپوس کوي چې ته به اوس ما مړ کوې او که نه خو چوک ورته وایي چې زه تا نه مړ کوم او ته مه یېرېږه او دومره په اسانه خو دې نه مړ کوم او ورته وایي چې زه به تا ډېر زیات زوراوم او هغې نه پس به دې ضرور زه تا مړ کوم د سیم خاوند چې کله دغه خبره واوري هغه ډېر زیات ویرېږي او بیا چوک دې ته نږدې راځي او ورته وایي چې جګ شه او راپاڅېږه خو د سیم خاوند چوک ته دیکه ورکړي او هلته نه تې وتښتېږي او بیا چوک هم دې پسې منډه کړي بل خواته جرمن هم هلته کې سیم ته راشي او سیم دې دغه ټوله کیسه وکړي خو جرمن چې کله ټولې خبرې واوري هغه خپله ګاډي نه دغه ټوپک روکاږي سیم چې کله د دې په لاس کې ټوپک ویني هغه ډېره زیاته ویرېږي او رامنډه کړي او ګاډي کې کښېني خو جرمن هم دغه ګاډي ته راځي او ورته وایي چې دغه شیشه کولاو کړه خو دغه جنۍ چې کله شیشه نه کولاوي نو جرمن هغه شیشه ماته کړي او په خپله دغه دروازه کولاوي خو سیم هلته کې یو چاقو راوالي او دا په لاس باندې ووایي په کوم منظر ډېر زیات زخمي شي او د دې لاس نه وینه بهیږي سیم هم دغه موقع نه فایده اوچتوي او دا ماشوم غېږې کې اخلي او هلته نه تښتېږي او جرمن چې کله دا ویني چې سیم هلته نه تښتېږي دا خپل ګاډي نه یو سپی روکاږي او دې پسې کوي یې د سیم خاوند هم هغه ځنګل کې منډې وهي او ځي کې راځي او هلته پټېږي خو چوک هم دغه پسې راشي خو چوک هلته کې څوک ګوري چې منډې وهي او چوک په دغه کس باندې ډز کوي او چوک بیا هغه ځای ته حرکت کوي کوم ځای باندې چې دې وختي یوه ډز وکړه چوک چې کله دلته راشي نو دا ویني چې دې په چا باندې ډز وکړو هغه بل څوک نه بلکې جرمن و او دغه ډز باندې هغه پړه لګېدلې وي او هغه هلته کې زخمي پروت وي چوک د جرمن نه معافي نه غواړي خو دا بیا هلته کې د ماشوم اواز اوري او چوک بیا هلته کې سیم وګوري او هغې پسې نږدې راشي او دا ونیسي چوک بیا سیم هلته کې راولي کوم ځای کې چې جرمن پروت وي او بیا هغه دې نه ماشوم اخلي او په ځمکه یې لړه کوي چوک بیا یو ډز په جرمن باندې کوي او هغه هم مړ کوي ولې چې هغې جرمن ویشته وي او هغه ډېر په تکلیف کې و او دې نه وغوښتو چې دې ملګری په تکلیف کې وي چوک سیم د لاسونو نه تړلی وي او په ګاډي کې کینولی وي او چېرته روانې وي خو سیم دغه سټیرنګ اخوا کش کړي او په دې معنی د دې اکسیډنټ وشي بل خواته د سیم خاوند پولیسو ته اطلاع کړې وي او دا پولیس سره راشي او دا هغه ځای ته راځي کوم ځای کې چې دې ګاډي اکسیډنټ شوی وي خو چوک د لرې نه په دغه پولیس باندې ډز وکړي او هغه هم ولي او د سیم خاوند ویرېږي او هغه دغه ګاډي ته کښېني خو چوک د سیم په خاوند باندې یو ډز وکړي او په لاس یې ولي او بیا هغه دا دواړه نیسي او په دغه ګاډي کې تړي او هلته کې چېرته دی وړي اوس دې سیم ګاډي ته کېنولی وي او په خپله شاته ناست وي او چوک غواړي چې هغه دلته نه وتښتېږي خو سیم بیا دغه ګاډي ډېر په تیزه کړي او سټیرنګ ته وکړي او د دغه ګاډي اکسیډنټ وکړي خو بې اتفاقۍ سره دغه ګاډي یو ځل بیا صحیح ودرېږي په کوم معنی چې دغه درې واړه ډېر زیات زخمیان شي
او د درې وانو کې پیله چوک د ګاډي نه راکوزیږي ولې چې هغه ډېر زیات زخمی وي هغه شاته نه هغې نه پس سیم د ګاډي نه روزي ولته کې یو غټه ګټه راخلي او د چوک په سر باندې وخي او هلته کې ختموي سیم چې کله سترګې کولاوي کړي نو دا په یو هسپتال کې وي او هغې نه پس دا ځي او هلته کې خپل خاوند ګوري چې هغه هم ډېر زیات زخمی پروت وي د سیم خاوند هم په دغه هسپتال کې پروت وي او زخمی وي دلته کې سیم د هغه ماشوم باره کې سوچ او فکر کوي خو هغه ماشوم هم بچی وي ولې چې د جرمن سپی تللی وي او هغه ماشوم یې را پیدا کړی وي